د ننګرهار کلي بیا رغونې پراختیا ریاست تر چتر لاندې د یو ان ډي پی په مالی لګښت د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د قلټک جامع جومات نه تر بر شامل جانان غونډۍ پورې په کانکریټي ډول د فرعي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د ننګرهار کلي بیا رغونې پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي په دغه سړک 2.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به تر راتلونکو شپږو میاشتو بشپړې شي. دغه د خیوي ولسوالۍ کې یو کانکریټي سړک جوړیږي چې 1483 متره سړک ده او 88 لک افغانۍ لګښت ورباندې راځي او د دې سړک په جوړېدو سره به ان شاء الله د ډېرو خلکو هغه ستونزې او مشکلات حل شي. تقریبا 6 میاشتو کې به دې کارونه سرته رسیږي او بشپړېږي. د کوز کونړ ولسوالۍ ولسوال مولوي روح الله حقمل ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په بیلابېلو برخو کې د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته به رسیدګي کیږي. نو الحمدلله چې دغه نن کومه پروژه افتتاح شوله د سړک تقریبا 1.5 کیلومتر شاوخوا نو موږ زیات خوشاله یو دغه کلی پراختیا د ریاست نه چې امارات سره کومه بودیجه یا د کوم ډونر راشي نو هغه په ذریعہ باندې موږ د ولسته نو 100% اطمینان ورکوو چې کومه پروژه افتتاح شي هغه ان شاء الله سرته رسیږي. د سیمې اوسیدونکو ملک سبحان فرید الله ملکزی بیا دغه سړک په جوړېدو خوښ دي. وایي د سړک د خرابوالي لامل د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. په دې باندې ډېر زیات ټول خوشحالي دغه شي کوو چې زمونږ هر کار ته به رسیدګي کوی شو، مریض په وخت رسوی شو، نور کارونه هر څه په وخت باندې موږ به ورته رسیږو. تقریبا دغه شي 15,000 یا 15,000 کورنیو ته د فایده او سهولت رسیږي. موږ خو الحمدلله په دې سړک باندې زیات خوشحاله یو. په دې ماشومان به مکتبونو ته تلل، بارانونه به خاورې به طوفانونه به زنانه ځي په دې لاره باندې، مریضان ځي په دې لاره باندې او مشکلات سخت زیات زمونږ. خو شکر الحمدلله نن ډېر زیات خوشحاله چې زمونږ د سړک افتتاح وشول او زمونږ د خپل وطنوالو ته زمونږ د غریب ملت ته غریب خلکو ته یو اوساني او اسانتیا برابر شوله. د کلي بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤلین د غرض د متوازن انکشاف لمخې ټولو ولسوالیو ته د یو ډول پاملرنې خبره کوي او زیاتوي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رغونې ګڼ کارونه جریان لري.